په ننګرهار کې د یو شمېر ډاکټرانو په لاس لیکل شوي شفري نسخې هغه ستونزه ده چې ناروغان ورسره لاس و ګریوان او له ګڼو ستونزو سره یې مخامخ کړي دي. ناروغ لرونکی ریحان وایي د روغتیا وزارت له پریکړې سره سره لا هم ننګرهار کې ځینې ډاکټران خپلو ناروغانو ته داسې شفري نسخې لیکي چې د ډاکټر اړوند درملتون پرته د بل درملتون فارمسیست پرې نه پوهیږي او ناروغ اړ دی د لیکل شوي نسخې د ډاکټر له اړوند درملتون څخه درمل واخلي. او موږ داسې ډېر نور شمېر ډاکټرانو ته لاړو چې دوی به نسخې لیکلې د دوی نسخې چې به وې شفري به وې په خپل قلم به کول چې نسخې شفري وې هغه خپل درملتون والا سره به کنټکټ ولو. موږ غواړو چې دغه ډاکټر صاحبان چې دی خپلې نسخې کمپیوټري ته واړوي دغه قلمي نسخونه دې نور تېر شي او همدا کمپیوټري نسخې صحیح دي چې په هر ځای کې هر درملتون ته لاړ شي د اقل یو کس پوه شي او هغه دوا درته راواخلي. ننګرهار کې د شفري نسخو د مخنیوي کمیسیون مسؤل ډاکټر صبغت الله صافی وایي جلال آباد ښار کې د شفري او غیر معیاري نسخو لیکلو د څار کمیسیون غړي د جلال آباد ښار تر څنګ لرې پرتو سیمو ته ځي څو د هغو ډاکټرانو مخه ونیسي چې شفري نسخې لیکي. د ټولو ډاکټر صاحبانو نه ستاسو د تلویزیون د طریقه غوښتنه دا ده چې خپل مسلک ته ژمن اوسیږي او د طبابت د معیار مطابق خپلې نسخې معیاري او مسلکي کړي او د بې ځایه او درملو لیکلو نه همدارنګه د شفري درملو نه مخنیوی وکړي. انشاءالله په دې برخه کې زموږ څار او پلټنه به دوامداره وي تر یو وخته پورې محدوده انده دا کمیسیون به دوامداره تر څو چې ډاکټران خپلې نسخې معیاري او مسلکي کړي. بلخوا د جلال آباد ښار کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محمد یونس اخونزاده وایي د ناروغانو حق او د ډاکټرانو مسؤلیت دی خپلې نسخې داسې ولیکي چې ناروغ یې هر ځای په اسانۍ ترلاسه کړي. نو ډاکټر صاحبان څخه مو غوښتنه دا ده چې بهتره به دی چې ناروغانو ته په کمپیوټر نسخې ولیکي چې که بیا هم کمپیوټر ته لاسرسی نه لري په لاس یې واضح شکل ولیکي د دوا نوم واضح ولیکي موده یې واضح ولیکي اندازه یې واضح ولیکي حتی د دوزونو فریکونسي یا شمېر یې واضح ولیکي تر څو هر ځای وکولی شو په اسانه پیدا کړي. د شفري او غیر معیاري نسخو لیکلو د څار کمیسیون مسؤلین وایي هغه ډاکټران چې د کمیسیون له پریکړې سرغړونه کوي په لومړي ګام کې ورته توصیه کیږي، دویم قدم کې اختاریه ورکول کیږي، په دریم هغه کې کتنځای مهرلا کیږي که د دې ټولو سره سره اصلاحات رامنځته نشي په وروستي اقدام کې عدلیه او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل کیږي.